کړې ده چې هغه زرپرانیانې چې د هغې لستوڼې نشته آیا په دې کې لمونځ کېږي او که نه کله چې د چا کمیس نه وي. نو جواب دا دی چې کله انسان داسې حالت کې وي چې د اوږو پټول یې په وس کې وي، یعنې دی وس کېږي چې اوږه پټه کړي، نو بیا په دې حالت کې په هغه زرپرانۍ کې لمونځ کول چې اوږه په دې کې ښکاره کېږي لکه نری پړی غوندې په دې ولي پروت وي، بیا په دې زرپرانۍ کې لمونځ نه کېږي. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم په مانځه کې د اوږو پټول لازم کړي دي او داسې فرمایلي چې د هغه چا لمونځ نه کېږي چې په دیوالو باندې چې شی پروت نه وي، جامه په دې باندې نه وي. او که داسې یو انسان دی چې د هغې په مانځه کې ولي پټول په وس کې نشته، یعنې ولي که ښکاره کېږي نور جامه ورسره نشته دی، نو بیا په دې حالت کې هم دا لمونځ کولی شي، ځکه د یوازې د عورت پټول ضرور دي. خو که یو انسان وس کېږي چې ولې پټ کړي او بیا ولې ښکاره دی او لمونځ کوي، نو بیا لمونځ نه کېږي. نو په لحاظه هغه زرپراني چې د هغې کې دا ولې مکمل ښکاره کېږي او پټه غوندې پرې راتېره شوې ده، لکه بعضې همداسې نری نری وي، نو په دې کې لمونځ نه کېږي د انسان، ځکه د دې انسان ولې پټول په وس کې شته او دی نه پټوي. او که داسې حالت دی هغه زرپراني ده چې ولې په دې کې پټ دی ولو که لستوڼی نشته، نو په دې حالت کې بیا که د انسان کمیس مباسي او دغه زرپرانۍ کې لمونځ کوي نو کېدلی شي، ځکه دا قانون دی. کله چې جامه تنګه وه، نبي علیه السلام صحابي ته فرمایلو اذا کان الثوب ضیقا فاتزر به، کله چې جامه تنګه وه لنګ تې ووهه، او کله جامه پراخه وه نو بیا فخالف بین طرفیه، د دواړو طرفونو منځ کې تخالف وکړه. هغه دا دی چې په دې ښي ولي باندې مو واچوه او د چپ ولي باندې مو واچوه. نو دا قانون دی. یو په مانځه کې د عورت پټول دا ضرور دي، د نامه نه لاندې دا ځای پټول ضرور دي. دویم په مانځه کې که د چا وس کېږي نو بیا د ولو پټول ضرور دي او فرض دي. کله که د انسان وس نه کېده جامه ورسره لږه وه نو بیا د ولي پټول بیا ضرور نه دي. اوس چې کله مانځه کې د ولی پټ شو ولو که نوره د خېټه ښکاره کېږي یا ملا ښکاره کېږي د چا د نر دپاره، هېڅ باک په دې کې نشته، دې کې لمونځ کېدلی شي. او هر چې زنانه ده نو زنانه به په مانځه کې یو ځای هم نه ښکاره کوي، ټول بدن به پټوي مګر لاسونه دا ورغوي او مخ به ښکاره کولی شي. السلام علیکم ورحمت الله.